I respect the decision that the 215 میوند قلی اردو د لښکرګاه اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. په هلمند کې د 215 میوند قلی اردو قمندان جنرال سمیع سادات د لښکرګاه ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه دې ووځي، ځکه دوی د طالبانو پر وړاندې پراخ عملیات پیلوي. میوند قلی اردو په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې د سادات له قوله ویلي چې موږ د یوې پرېکنده جګړې پرېکړه کړې، د سیمې اوسیدونکي دې د ښار په هغو سیمو کې خپل کورونه خالي کړي چې د طالبانو تر واک لاندې دي، تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر په ښاري سیمو په ځانګړې توګه د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار کې پر روانو جګړو اندېښنه ښودلې وه او له ښکېلو لوري غوښتنه کړې وه چې په ښاري سیمو د بریدونه ودروي. باید وویل شي چې په هلمند کې د میوند قلی اردو قمندان داسې مهال د لښکرګاه ښار خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکوي چې نن د ورځې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د بست پوهنتون، یو مسجد او د ګڼ شمېر دوکانونو د تخریب ترڅنګ خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه واوښتل.